السلام علیکم ستړي مشئ نن یکشنبه د راولمریز کال د اسد یا زمري د میاشتې درېیمه چې د جولای له 15 نیټې سره سمون لري. ستاسو پام رااړوم د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. طالبانو ته د نسبي مشروعیت پر ورکړې نیوکه. سرور دانش وایي د سیمې هیوادونه دغه مشروعیت د دې لامل شوی تر څو طالبان په جګړه کې د بریا انګېرنه ولري. په شمال کې د جګړې له دوامه د روسیې اندېښنه. ماسکو او تاجکستان د ګواښونو د مخنیوي لپاره پر پوله د اقداماتو غوښتنه کړې. د طالبانو د غوښتنو پر مخنیوي د امریکا د پوځ ټینګار. د امریکا دفاع وزیر وایي افغان ځواکونه باید د طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي ډاډ ورکړي. او د روسیې د دفاعي ځواکونو د بشپړې وړتیا ډاډ. دا هم پوره خبر. د ولسمشر دویم مرستیال نړیوالې ټولنې له لوري طالبان ته د نسبي مشروعیت پر ورکړې نیوکه کوي. سرور دانش وایي د لرې او نږدې هیوادونو تېروتنې د دې لامل شوی چې یاده ډله ځانونه د جګړې فتح کوونکي وانګیري. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل چیني سیال سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې د بریا لپاره د سیمې هیوادونو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. خو د چاریو شمېر شنونکي بیا د پاکستان سیمه ییز سیاست په افغانستان کې د کړکېچ لامل په ګوته کوي. د نښتو دوام او د سولې بهیر بې برخلیکۍ سره هممهاله د ولسمشر دویم مرستیال نړیواله ټولنه موخه نیولې او د طالبانو ډلې پر وړاندې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو په سیاست نیوکه کړې ده. سرور دانش په خپلې فیسبوک پاڼه په یوې لیکنه کې د هیواد په ځینو برخو کې د طالبانو ولکه څو ورځنۍ بللې او ویلي چې د لرو او نږدې هیوادونو تېروتنو د طالبانو ډلې ته نسبي مشروعیت وربخلی او د دې لامل شوی چې دا ډله ځان د جګړې په ډګر کې بریالی وبولي. خواست مردم و دولت افغانستان آتش بس، توافق سیاسی و انتقال قدرت از طریق انتخابات است. خو د طالبانو ډلې مخې له دې ویلي چې دوی له سیاسي لارې د افغانستان د قضیې د هواري په هڅه دي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش په داسې حال کې د ځینو هیوادونو په سیاستونو نیوکه کوي چې اوس مهال یو شمېر پاکستاني چارواکي او د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د حالت اړوند د خبرو په موخه چین ته تللي دي. ورته موخې لرو او په افغانستان کې مو ګټې هم ورته دي. چین او پاکستان دواړه د افغانستان ګاونډیان دي. احساس کوو چې د افغانستان نږدې ګاونډیان ډیره ونډه لري او په افغانستان کې سولې او ټکاو ته د رسیدو لپاره باید په راروانو میاشتو او اونۍ کې فعاله ونډه ولوبو. ښاغلی قریشي په داسې حالاتو کې ټیکاو ته د افغانستان د رسیدو لپاره د هڅو خبر کوي چې په تیرو میاشتو کې او په ځانګړې توګه په وروستیو 2 اونیو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې په بې مخینې توګه ترینګلې شوي دي. تر دې ځایه چې دواړو هیوادونو خپلې سفارتخونې ځنډولې دي او د دواړو هیوادونو ډیپلوماټان خپلو هیوادونو ته ستانه شوي دي. ما همیشه گفتیم که جغرافیای فعالیت افغانستان است و اگر افغانستان به ثبات نرسه این دورنما نیز متاسفانه عملی نیست. پس یک فایده بزرگ، یک منفعت کلان برای پاکستان، چین و منطقه در حال هدر شدن است. همدا پرون امریکا، اروپایي ټولنې او ناټو په یوې ګډې خبرپاڼه کې د خبرو له لارې د افغانستان د کړکېچ په بیړني هواري ټینګار وکړ او د اوربند د ټینګېدو او د پوځي عملیاتو د درېدو غوښتنه وکړه. خو له دې هیوادونو تمه د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو لپاره د عملي ګامونو اوچتول دي. پکار ده چې دوی د افغانستان د بحران د سومعیز خاتمې لپاره هڅې وکړي. په دې اړه باندې د دواړو اړخونو اعتماد او باور راخپل کړي او د افغانانو لپاره د هوسا ژوند زمینه برابره کړي. د سولې په خبرو کې کړکېچ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا او د نښتو چټکېدل هغه لاملونه دي چې د کړکېچ د پای ته رسیدو لپاره یې هیلې لږې کړي دي.
روسیه او منځني ختیځ هیوادونه په افغانستان او بیا په ځانګړې توګه شمال کې د جګړو له ناوړه پایلو خبرداری ورکوي. تازه په تازه د روسیې او تاجکستان دفاع وزیرانو له افغانستان سره پر خپلو پولو د ګواښونو د مخنیوي لپاره د ګډ اقدام غوښتنه وکړه. له بل خوا د ولس جرګې یو شمېر غړي سیاسي اختلافات او طالبانو ته د شمال لومړیتوب په هیواد کې د جګړې د تنور د تودېدو لامل په ګوته کوي. د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر رسمي پیل وروسته په افغانستان کې په تیره بیا شمال کې جګړه او ناکرارۍ د تیرو شلو کلونو په پرتله خپلې لوړې کچې ته رسېدلې. هغه جګړه چې منځنۍ اسیا او روسیې هم اړه کړې تر څو له افغانستان سره ګډه پوله کې امنیتي تدبیر ونیسي. په دې وروستیو کې د روسیې د دفاع وزیر یو ځل بیا په افغانستان کې د ناکراریو له ډېرېدو څخه اندېښنه کړې ده. سرګي شایګو د تاجکستان له دفاع وزیر سره په ټلیفون اړیکه کې په افغانستان کې د جګړو د پراختیا له ناوړه پایلو اندېښنه کړې او دواړو لوري د ناکراریو شنډېدو لپاره ګډو ګامونو په پورته کېدو ټینګار کړی دی. یو شمېر پخواني پوځیان بیا په دې اندېښ چې د هېواد په شمال او شمال ختیځ کې د جګړو ډیرښت د لویدیځ له تګلاريزو برنامو څخه دی. شدت جنگ در شمال و شمال شرق در واقعیت یکی از استراتژی‌های غرب، انگلیس و آمریکا و پاکستان هستند که باید را ثابت کنند برای کشورهای همسایه ما در شمال، خصوصا چین و روسیه که اینها دستی بالا دارن، امکان دارن که از این طریق آسیای میانه را هم ناآرام بسازن. له دې سره هم مهاله په لویشریه کې د شمال او شمال ختیځ ولایتونو یو شمېر اساسي په دې ولایتونو کې د جګړو د متمرکز کېدو لامل داسې بیانوي. بهرنیانو هغه وتلې ډېر عاجلانه وو او د دې لپاره کوم نوع تدابیر نه ونیول شوي او دا چې ولې په شمال کې زیاتې سیمې طالبان ونیولې اصلي دلیل ته دا ده چې دغه سیاسي اختلافات ده، انسجام نشته د احزابو ترمنځ، د حکومت ترمنځ، په خپل حکومت کې دننه هم یو هماهنګي نشته. همدغه وجه ده چې زیاتره سیمې طالبان ونیولې. در زمان مقاومت بیشترین مقاومت و ایستادگی را در مقابل طالبان صفحات شمال شرق کرده بود و همین خاطر اونا خواستن که از این طرف خودش خاطر جمع بکنن، نیجا را تصفیه بکنن، خدای نکرده که بعد به طرف جنوب برون. خو د ملي دفاع وزارت مخکې له دې تل ویل دي چې دولتي ځواکونه توندل د یو شمېر د لاسته تللې سیمې بیرته ترلاسه کړي. په نږدې 3 وروستیو میاشتو کې د هېواد څخه باندې 60 ولایتونه د امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبانو ترمنځ سختې نښتې شاهدان دي. هغه جګړې چې د 100 ولسوالیو د لاس په لاس کېدو لامل هم شوي دي. د امریکا دفاع وزیر وایي د افغان ځواکونو لومړنۍ دنده د طالب وسلوالو د خوځښتونو د کچې د ټیټوالي په اړه ډاډ دی. لوید آستین همداشان وایي افغان پوځ اوس مهال په کلیدي سیمو کې د خپلو مرچو په ټینګولو بوخت دی. له بله خوا د چارو یو شمېر شنونکي د حکومت ضعیفوالی د جګړې د پیچلتیا لامل بولي او وایي حکومت باید په اوسنیو شرایطو کې د سیمو د ساتلو لپاره ډېرې هڅې وکړي. په وروستیو میاشتو کې په هیواد کې د نښتو ډېرېدو او د طالبانو له لورې د لسګونو ولسوالیو نیولو د هرې ورځې په تېرېدو سره اندېښنې ډېرې کړي دي چې ګواکې د ښارونو مرکزونه درې ډلې لخوا ونه ګواښل شي. د امریکا د دفاع وزیر د امریکا په الاسکا کې د خبریالانو ترمنځ وایي چې حکومت د کلیدي او نفوذ لرونکو مرکزونو شاوخوا د ځواکونو د تحکیم په هڅه دی. لوید آستین وړاندیز کوي چې د لاسته تللیو سیمو د بیانولو لپاره د هرې هڅې مخکې باید د طالبانو د ګړندیتوب د لګېدو ډاډ ترلاسه شي. د افغانستان حکومت مشرتابه د کلیدي او نفوذ لرونکو مرکزونو شاوخوا د خپلو ځواکونو د تحکیم په حال کې دی. لومړی هغه کار چې د ځواکونه کولی شي وکړي د طالبانو خوځښت دې ټکنی کړي او وروسته ځان په داسې وضعیت کې راولي چې د طالبانو لاسته لوېدلې سیمې بیا ونیسي. د افغانستان مشرتابه په دې برخه کې ژمن دی. دلته په کابل کې بیا یو شمېر قانون جوړونکي او پوهان په دې باور دي چې حکومت د دولت د وسلوالو مخالفینو د بریدونو د مخنیوي لپاره سمه مدیریتي وړتیا نه لري. بسیاری از ولسوالیایی را که طالبان با تسرد و تصرف پیدا کردند ناشی از زور و قوت و جنگ طالبان نبوده بلکه ناشی از سوء مدیریت و عدم تصمیم گیری های شفافی نهادهای دفاعی و امنیتی بوده. چیزی کم داره ما مدیریت سیاسی و نظامی است که در صورت به این مسئله توجه شود ما میتونیم که هم جلوی پیشگیری های طالبان را بگیریم و همزمان با او میتونیم که جغرافیای بیشتر را دوباره به دست بیاریم.
یو شمېر نور هم شته حالت د حکومت د کمزورتیا له کبله بولي، خو ټینګار لري چې باید د دولت تر ادارې لاندې سیمو او په ځانګړې توګه د ښارونو د ساتنې لپاره هڅه وشي. های بزرگ، گمرکات عمده مهم است و او را هم معلوم نیست که حکومت به تنهایی خود پس دوباره گرفته میتونه یا نه. حال مهمترین چیزی است که از شهرهای بزرگ دفاع شود، مثل کابل، مزار شریف، قندهار تا حد کشور یا هرات و جلال آباد. در حقیقت وزیر دفاع امریکا برای اینا به طور مستقیم میگه که آرام باشین، در جای خود بشین، وظیفه شما است که دیگه در مناطقی که هستین نمیره محکم بگیرین، مدافع را قوی تر بسازین، محکم تر بسازین، از نفوذ بیشتر طالبان جلوگیری کنین. په همدې حال کې د دفاع وزارت وایي چې د جګړې د حالت د بدلون د لاسه تللیو سیمو د بیا ترلاسه کولو او له ښارونو د دفاع لپاره په ټول هیواد کې د امنیتي او دفاعي سرتیرو هوایي او ځمکني بریدونه په چټکۍ سره دوام لري. با منظور تغییر وضعیت با استفاده از همه گزینه‌های نظامی، عملیات‌های هوایی و زمینی، نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان در سراسر کشور به خاطر جلوگیری از پیشروی‌های دشمن، بازپسگیری ساحات و تأمین امنیت بهتر ولایات و شهرهای بزرگ به شدت ادامه دارد. خو د وروستیو 2 میاشتو ډېرې مودې د جګړو د بدو اغیزو یوه څنډه په دې خبري ناسته کې مطرح کیږي. د غزني د مالستان ولسوالۍ یو شمېر بېځایه شوي او مدني فعالان وایي چې د جګړو دوی له کور او کلي بېځایه کړي دي. متاسفانه حکومت مرکزی و نهادهای امنیتی توجه نکردن به مسائل امنیتی مالستان و تعداد اندک از نیروهای امنیتی که در ولسوالی مالستان بودند، اونا تاب مقاومت در برابر حمله طالبان را نداشتند و متاسفانه شکست خوردند. له دې سره حکومت په دې وروستیو کې په لویو ښارونو کې د طالبانو د نفوذ د مخنیوي لپاره د 10 بجو وروسته د سهار تر 4 بجو د هیواد په 11 ولایتونو کې د شپې مهال ګرځبندیز لګولی دی. د خبرونو دوام تر دمې وروسته. د خبرونو دوام. جګړو، ناامنیو او سیاسي ستونزو په هیواد کې پانګونې ته زیان ور په برخه کړی دی. د سوداګرۍ او پانګونې خونه د دغه مطلب په څرګندولو سره په وروستیو کې پر پانګونو د جګړې ناوړه اغیزې د تیرو 20 کلونو په پرتله بېسارې په ګوته کوي. اقتصادي کارپوهان په دې اند دي چې د دغه وضعیت دوام د پانګونې د ټیټوالي او په هیواد کې به د وزګارتیا د کچې د پراخېدو لامل وګرځي. په هیواد کې درندو او ساه اخیستونکو نښتو د بنسټیز زیان رسولو او هم وګړو ته د درندې مرژوبلې سربیره تل په هیواد کې د سوداګرۍ د کمیدو او د پانګې د تښتې لامل شوی دی. داسې بریښي چې په هیواد کې د نښتو منفي اغیزه له هرو تیرو کلونو په پرتله ډیره ده. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په تیرو 2 میاشتو کې د جګړو بده اغیزه په تیرو 20 کلونو کې بېسارې ده. بدبختانه باید بگیم که وضعیت در طول 20 سال اینقدر خراب نشده بود، مثل که اهل مارکت و بازار خراب است. عوامل مختلف هستند، کلانترین عواملشان متاسفانه بدامنی است، جنگ است که شما میبینید در ولسوالی ها و در ولایات. د اقتصادي کارپوهانو په آن نښتې ډیری په سوداګر او پانګوالو بده اغیزه رسوي او د نښتو دوام شته و پانګو ته هم د زیان رسولو لامل کیږي. با آسیب دیدن روند جذب و حفظ سرمایه گذاری ها متاسفانه فقر و بیکاری مردم افغانستان افزایش پیدا میکنه و در ضمن عواید حکومت کاهش فوق‌العاده و کاهش چشمگیری را شاهد میباشه. اموال تجارتی با داخل وسایل انتقالی توقف میمونه. یک توقفی هنگفتی از تاجر باید قبولدار شه و برای طرف انجام بده و موضوعی ازی که ما به کمبود اموال تجارتی به داخل افغانستان مواجه میشین. ولسی جرګه که څه هم د سږ مالی کال د هوایدو په کچه کې وړاندوینه له مهاله مخکې بولي، خو باور لري چې نښتې د سوداګرۍ د کچې او د هوایدو پر کمیدو بې اغیزه نه ده. عواملی از جمله جنگ، خشکسالی، کرونا و فرار سرمایه ها باعث ای شده که کاهش عواید و کاهش سرمایه گذاری در افغانستان ما داشته باشیم. له دې ټولو سره آندونه دا دي چې سولې ته رسیدنه یوازینۍ لار ده چې کولی شي شته حالت ته بدلون ورکړي او د سوداګرۍ د ډیریدو او د اقتصاد د ودې لامل شي. با رسیدن به توافقات صلح
طبیعیه که میتونه اقتصاد افغانستان با جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش سرمایه گذاری های داخلی توسط سکتور خصوصی مشاهد رونق اقتصادی باشه. دمګړی هم د نښتو زور اخیستو له امله په ځانګړې توګه په مرزي ولایتونو کې د وارداتو او صادراتو بهیر له ستونزو سره عمل دی. هغه ستونزه چې د پانګونې د کچې ټیټېدو سربیره د خوراکي توکو د بیې د لوړوالي لامل هم شوی دی. په ننګرهار ولایت کې په 10,000 بندیانو ته دیني او حرفوي زده کړې ورکړل شوي دي. د ننګرهار د مرکزي بندخونې مسؤلین وایي چې په 10,000 بندیانو د دیني زده کړو ترڅنګ په بېلابېلو حرفوي زده کړو کې هم ښې روزنې لیدلې دي او له همدې لارې عواید هم ترلاسه کوي. دغه بندیان همداشان د زده کړو فرصت د دوی لپاره غوره بولي او وایي له خوشي کېدو وروسته به له هغې زده کړې ګټنه پورته کړي چې په بندخونه کې لیدلې دي. اوس د ننګرهار په مرکزي بندخونه کې له 1300 ډېر بندیان شتون لري چې د دیني زده کړو ترڅنګ بېلابېل حرفې هم زده کړي دي. د دې بندخونې پازوال وایي چې یو شمېر بندیان له زده کړو وروسته دننه په زندان کې په کار بوخت دي او له دې لارې درآمد هم لاسته راوړي. نجاري، خیاطي، فلزکاري او نساجي له هغې حرفې دي چې دننه په زندان کې زده کړي دي. شاپ صنعتی ما 6 شاپ تکنیکی داریم که یک شاپ خیاطی است، یک شاپ نجاری، شاپ فلزکاری، شاپ کلچه‌پزی، شاپ شال بافی است، یک شاپ مربافی است و با طبقه اوناست ما داخل معبدشان شاپ‌های خیاطی و گلدوزی و یاورشان قرار کردیم که واده یک کار میکنن. بندیان هم دا فرصت د ظرفیت د لوړولو لپاره د کسب زده کړه ارزښتناکه بولي او وایي چې دوی دا حرفه نورو زده کوونکو ته هم ورزده کوي او له همدې اړخ څخه کولی سي خپلې کورنۍ سره هم اقتصادي مرسته وکړي. دوی ټینګار کوي چې له بند نه وروسته به دې زده کړې ته دوام ورکړي او په دې برخه کې به پانګونه هم وکړي. همداسې ده چې په ډېر په سویه باندې انشاءالله چې که د الله رضا وي اوس خو کار زده کړو غټه کارخانه به جوړوم انشاءالله چې باندې او ډېر وطنوال به ما سره کار کوي باندې او ښه خاطره ترې نه لرو. دلته په مابس کې موږ ته هېڅ مشکل نشته، د کمپیوټر سیستم شته، نور تعلیم شته، مکتب شته، دیني درس شته، هېڅ مشکل نشته. ډېر یو زرین چانس دی، یو ښه فرصت ورته برابر شوی دی. دلته مابس کې موږ د چا نه هغه نه کوو ځکه چې کوم هغه دي د دوی وس کې څه دي هغه موږ ته دوی برابر کړي دي. همدا اوس د ننګرهار په مرکزي بندخونه کې نږدې 1300 سړي او 15 مېرمنې په بېلابېلو جرمونو کې بندیان دي. د سبا ورځ د هوا د حالاتو په وړاندوینې سره زموږ خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. الله مو مل شه. کابل مرین د تودوخې لوړه درجه 8.22، مزار شریف المرین د تودوخې لوړه درجه 4.15، هرات المرین د تودوخې لوړه درجه 8.28، جلال آباد المرین د تودوخې لوړه درجه 4.10، بامیان المرین د تودوخې لوړه درجه 21.10، کندوز المرین د تودوخې لوړه درجه 15.29، کندهار المرین د تودوخې لوړه درجه 15.10، غزني نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه 4.0، میمنه المرین د تودوخې لوړه درجه 1.4، د بدخشان فیض آباد المرین د تودوخې لوړه درجه 8.21، اسلام آباد نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه 15.26، نوی ډیلی نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه 3.29، تاشکند المرین د تودوخې لوړه درجه 4.9، دوشنبه نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه 1.26، تهران المرین د تودوخې لوړه درجه 8.28، دوبی المرین د تودوخې لوړه درجه 1.4، استانبول المرین د تودوخې لوړه درجه 1.22، مسکو نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه 15.15، بجنگ نیمه ورځ تودوخې لوړه درجه 4.15، او همداشان اشقابات المرین د تودوخې لوړه درجه 4.28 اټکل شوی.